مشهوره خبره ده. او دوه شیطانان خپل منځ کې وران شو. یو ابل ته وای ويره دا صوفي چې کنه دا لوی لوی تسبیح ور سره یو دا لوی عبارت گزاري د گمراه کول ډیر ګران یا بل ورته نه دره غوسانی مشکل خو دا هغه فقيه او دا هغه عالم گمراه کول مشکلی دیو امتحان کوي را لاغه فقيه پسې دروازه ورته وټکوله وای سوکي دنه نه تاسو کې سوکي دیور له جواب ورکی جبريل امین یم الله را لګلې یم براق میرا وسره الله دی ملاقات لو دیدار لغواړي دې سوچ کې چې نبی علیہ السلام خو دنیا نه تله د وحی ببل چاراتلې نشي د توي بدبخت شیطان زورک ش زمانه دینه ز دې دینه لاړه په سباله غسوپی پسې وراله سوپی ته دروازه وټکول دنه نشپه د غواس کې سو کې وي جبريل یم الله را لګلې مقبل ملاقات لري غواړي زده خیال دار چې عبارتونه موکل ز الله ته ورسېدم اوس دې خوشاله شو نو څول ټیک درازه بار یو اسرا وسترو دته وي سترګي ولا وتللې وای مونږ مستا سترګي بندو زکه کې دې شي هغه تجلیات او مشاهدت و نکړې شي او نقصان درته ورسیږي ټول طریقې ورخو دا دل سترګي بندې کړې ځان سره روان کړې او بکسه ور سره دا ګنټنی مزله او ټک 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 هغه وټکول سو کې ابل شیطان आवाज ورکې سو کې ويره ز جبريل یما تاسو رسوک دې پلان کې دې سره الله خپل ملاقات لغوخته دې نو چې دروازه په ګلاو شو شیطان ما سلام کو السلام علیکم دا صوفي ورته وعلیکم السلام اب ورته مرحبا برحال ګنټه مزل بیا دویم ټک ټک تر دې چې و پیری دا چلو یعنی و اسمانونه بیا دې یوزي در ورسو تقریبا سبا لګیدل دې د توي اخو زنه شمتله زما پرم سوزي ذکر د الله د تجلیات او مراکز شروع کیږي نو الله به یو بل مقرب فرشته تاسو راولېږي ته انتظار کې ودلتي او د اسه ودرو په دې یو ذکر چې شینکی دي فصل دی د اصل لګیا د ځان نه خوراک کوي تقریبا لګ نور لګیدل د غرباغ مالک راغی اثر لوړ ور سره د دې ګوري چې د سړی خو خصو په بزرګ سړی د ګیرم د خپګړې موالد د غټه کورته ما غوستره او ګوره پاس ناشته زما باغ تر غله د ټول باغ تبا کو د پیاواز کو دلته سکیتا دی ورته وی د الله ملاقات لراغله ما هغه ځډانګه چوت کوي ښا چې دوه گزارې وې د سترګو ته خالی کې ته ولاړ ترته د الله ملاقات لراغله نو دا دی وزیر نبی علیہ السلام رب فقيه واحد اشد على الشیطان من الفئه